إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. کله چې حواریان وویل ای عیسی د مریم زویا آیا د تو رب د دې طاقت لري چې په میژ باندې له اسمانه دسترخوان نازل کړي؟ هغه عیسی علیه السلام وویل تاسې د الله تعالی نه وویریږئ که چیرې تاسې مؤمنان یئ. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. غي حواریان وویل میژ غوړي چې له هغه نه خوراک وکړو او زموږ زړونه مطمئن شي او پوه شي چې تو میژ ته رښتیا ویلي دي او میژ به په هغه باندې له ګواهانو څخه شي. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. د مریم زوی عیسی علیه السلام وویل ای الله تعالی زموږ ربه ته په موږ له اسمان څخه دسترخوان نازل که چې زموږ د ړنبنۍ او زموږ د وروستیو دپاره اختر شي او د تو له طرفه یوه نقشه او ته موږ ته روزي راکړه او ته تر ټولې غوره رزق ورکوونکی یې.